بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې احترامات ستاسو ورور شهباز شاهین تاسو اورئ په بي ډیلي نیوز. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې مختلف قسمه خپرونې کوو او د په بي ډیلي نیوز د سټوډیو په لاره باندې نن مونږ راغوښتی افاق برور دی چې دی به خپله د خپلو پیژنګلو څرګندنه کوي. پس د هغې نه به مونږ دې مینوالو ته مخاطب کوو چې د کبډۍ پلیر دی او د پاکستان په سطحه باندې لوبیږي. راځئ چې د کیمرې په لاره نیغ په نیغه مخاطب کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ټولو نه مخکې خو مونږ ستاسو شکریا ادا کوو چې تاسو مونږ له دومره ټیم راکړو او اینه پس زما نوم افاق دی. زه کندې تازالدین اوسېدونکی یم او زه پاکستان جونیئر ټیم کې گیم کوم. ما 18 کې اکیډمي جوین کړې وه. هغې نه پس زه صوبې ته ووتم. صوبې له ما گیم کړی او صوبې نه پس بیا ما ایران خلاف سیریز ولوبولو پېښور کې او اینه پس زه پاکستان 19 فسٹ اگست کې زه پاکستان جونیئر چیمپئن شوم او اینه پس زما پاکستان فیډریشن طرف نه سلیکشن وشو پی ایس بی کیمپ ته. ما پاکستان جونیئر ټیم کې بیا سلیکشن وشو. نه پس لاړم ایران کې ما ټورنمنټ ولوبولو. افاق چې کله تا کبډۍ میچ ړومبنی جوین کولو نو په کوم بنیاد په کوم میشن ویجندې لوبولې وه؟ هغه وخت کې ستا عمر څومره و؟ اوس ستا عمر څومره دی؟ زما عمر هغه ټایم کې ما چې اکیډمي جوین کوله زما ایج و 16 ایئر او اوس زما 19 ایئر دی. دا اکیډمي بچا څه دی سپورټ کوله هغې وخت کې؟ هغه ټایم کې زمون ټیچر دی تحسین استاد، هغه هم پاکستان ټیم کې سینیر پاکستان ایرفورس طرف نه گیم کوي. ته چې کله دغه د لوبو آغاز ته وکړو بیا ته څه دی په ټریل کې مخکې لاړې؟ آیا ته په میرټ باندې مخکې تلې او که نه په داندلي باندې مخکې تلې؟ بالکل زه په میرټ باندې تللی ما. زما هم شاته هر څه پراته دي، میډلې هم ما سره موجودې دي. ما ګولډ میډل ما سره هم شته، برونز هم شته، سلور هم شته. ښه، دغه کومې میډلې چې تا روړې دي په هغې وخت کې د کلي خلکو ستا په دې میډلو باندې یا ستا په دې ښه کارکردګۍ باندې د خوشحالۍ څه څرګندنه وکړه؟ بس بالکل مونږ یې ښه سپورټ کړي وو، مونږ یې ښه سپورټ را کړی د خپل کلیوالو. اوس مزید څه دی د چا نه څه امید لرې چې آیا څه دې وکړی شي تا سره دې څه هیلپ وکړی شي یا دې د کبډۍ لوبې ته څومره فایده ورسولی شي؟ نو ته اوس په دې کې چا ته څه دی ځان مخاطب کې؟ مونږ خو وایو چې مونږ ته خپله اکیډمي جوړه شي، پراپر حال مونږ ته پکار دی. زمونږ ته د میټ ضرورت دی، مونږ سره میټ نشته او زمونږ گیم چې کوم دی دا په میټ کېږي. مونږ ځان ته کلي کې چې شګه اچولې مونږ شګه کې گیم کوو. د دې دپاره تاسو داسې څه قدم پورته کړی دی چې د خپل علاقو مشرانو ته یا خپل منسټرانو ته یا تاسو داسې څه درخواست لیکلی دی لیګل طریقې سره یا ډسټرکټ سپورټس آفیسر سره آفیسر ته یا ډیپټي کمشنر صاحب ته یا اسسټنټ کمشنر صاحب ته تاسو داسې څه قدم پورته کړی دی؟ جی بالکل مونږ خو هر څه کړي دي، خو مونږ ته حال ضرورت دی. مونږ خلیق صاحب ته هم ویلی دي او اسفندیار صاحب ته مونږ هم ویلی دي. دې نه مخکې چې ډي جي سپورټس و جنید خان هغه خو اوس تللی دی، ته هم مونږ ویلی دي. بس تر اوسه پورې لا څه شته نه. موجوده چې کوم اکیډمي د موجوده هغې وخت کې خو تاسو وایي چې ګنې مونږ تحسین صاحب اوچت کو موجوده اکیډمي څه دی څوک سپورټ کوي او په دې کې څومره لوبغاړي لوبیږي؟ زمونږ اکیډمۍ کې اوس هم 25 نه 30 پورې کلاړیان موجود دي او ما زمونږ ټیچر کوم دی تحسین الله هغه مونږ سپورټ کوي. په دې 25-30 کلاړیانو کې به څومره کلاړیان داسې وي چې هغوی د پاکستان په سطحه د لوبولو جوګه دي؟ مونږ چې پاکستان جونیئر ټیم کې تللي نو 6 هلکان زمونږ د اکیډمۍ او 3 پکې د آرمي هلکان او نور پکې باقي چې کوم د پنجاب صوبې نو او زمونږ اکیډمۍ کې چې کوم دي 8 هلکان نیشنل دي، نیشنل سطح باندې کې پی دغه گیم کړی دی او باقي 2 واپډه کې دي، یو نیوي کې دی اور باقي چې کوم دي نو اوس هغوی هم ټرایلونه ورکړي وو اپډې طرف نه. که چېرې دغه فیسیلیټي سهولت تاسو ته میلو شي نو آیا تاسو به د علاقې ته څه فایده ورسوئ یا د کلي ته یا د ولس ته یا د کلاړیانو ته او د ستاسو د لوبې په مدد به دوی ته څه مطلب میلو شي داسې چې هغه د بیدارۍ وي، هغه د انسانیت او د اخلاقو وي؟ جی بالکل. دوی کې خو سړی سپورټس کې چې کوم دی زمونږ پبي چې کوم دی ډېر مخکې دی خو فیسیلیټیز نشته. زمونږ د همان کوټ دی پاکستان ټیم کې دی، حضرت حسین هینډبال ټیم کې دی، د پښتون غړی الګ دی باکر هم د پاکستان ټیم کې خو لیکن فیسیلیټیز نشته مونږ ته. اور زمونږ اکیډمۍ ته هم فیسیلیټیز نشته دومره
خاص نشته او ری باوجود هم زمون اکیډمۍ کې شپږ انټرنیشنل پلیران دي او باقي زمون ټیچر چې کوم دی خو الریډي آل پاکستانی پیژني تحسین الله هغه هم پاکستان ایرفورس طرف نه گیم کوي د ټیم راکول افاق یو جهان مننه ډیره مننه ډیره ګرانو ملګرو د افاقو تاسو واورېدو د دغه ګیله لري دغه شکوه لري چې ګنې یاره زمونږ د پبي سیمې او ګردونوا دغه ټولې علاقې د سپورټس په لاره باندې ولوبولی شي چې کوم کلاړیان داسې وي چې هغه د پاکستان د خاورې دپاره د امنیت دپاره د انساني حقوقو دپاره یا د جسماني نشدنما دپاره قابل فخر وي نو یقینا موږ ورته د پبي ډیلی نیوز دغه سټوډیو ته په راتلو باندې هرکلی وایو چې هر کله راشئ موسټ ویلکم کاري شهرباز صاحب به ستاسو د انتظار ګړی دلته کې پبي ډیلی نیوز سټوډیو کې شمیري دغسې کلاړیان به موږ د خپلې کیمرې په لاره کوو ریکویسټ به کوو باقي د بالا افسرانو خوښه ده په دې کې موږ ډسټرکټ سپورټس افیسر ته اسسټنټ کمشنر ته ډیپټي کمشنر صاحب ته یا منسټر جناب حلیق الرحمن صاحب ته یا عمران خټک صاحب ته یا داسې نور اعلی چارواکو ته یا داسې سوشل او سماجي خلکو ته کم چې د اواز اورېدو واله دي کم چې د دې خاورې دپاره د سکولو واله دي نو که هغه د هر تحریک په نوم باندې وي که هغه سوشل وي که سماجي وي نو ټولو ته موږ په دې کې ریکویسټ کوو چې دغسې لوبې د سپورټ شي او د هر یو کلي نه د دغسې لوبغاړي روویستلی شي چې کم د پاکو اسلامي وطن جمهوري وطن د خاورې د امنیت دپاره د بیدارۍ دپاره انشاءالله ټول کلاړیان به مونږ تاسو ته د دې ځای نه د کیمرې په لاره مخې ته راولو ملګرتیا مو تر دې دمه وه مزید به په بل پروګرام کې ملاویږو تر هغه وخته تر هغه دمه اجازت غواړم ستاسو ورور ستاسو ملګری شهباز شاهین پبي ډیلی نیوز لوی نوخار